زوړوالي غم به نه کوې کاروانه، د زوړوالي غم به نه کوې کاروانه، محبت به دې په 2 ورځو کې ځوان کړي. سلامونه د سکون راډیو اوریدونکو او د سوشل میډیا مینوالو، هیله ده جوړ به یاست. یو ځل بیا مو شاعرانه بانډار خپرونې ته هرکلی. درنو مینوالو، شاعرانه بانډار خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال راډاوت کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږېږو. د نن په خپرونه کې بیا هم راسره شاعر شتون لري، شاعر ښاغلی ساحل محمدي دی. هیله ده خپرونه تر وروستیو شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. له هر څه وړاندې ښاغلی ساحل، تاسو ته هرکلی. مننه ان صاحب، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ. ستاسو د خپرونې لیدونکو کتونکو ته هم ځانګړی سلام وړاندې کوم. ډېره مننه. که وپوښتو ښاغلی ساحل محمدي څوک دی، چیرې زېږېدلی او څومره زده کړې ترسره کړې؟ مننه ان صاحب، د کاپیسا ولایت یم، د تګاب ولسوالۍ، خو ژوند زندګي را پیدا شوی مکتب پوهنتون مې هم دلته هلمند کې ویلي دي. ښه، ډېر ښه. پوهنتون څخه فارغ یې؟ بلې، و د زراعت رشته مې زراعت ښه، بیخي ښه، ډېر ښه. خپرونې پیل ستا په غزل کوو. مننه ان صاحب. یو غزل دی، وایي زړه کې د هر رنګ خبرې ساتي، زړه کې د هر رنګ خبرې ساتي، ځکه نو ځان زمانه لري ساتي، ځکه نو ځان لمانه لري ساتي. له تا قربان شمه کوه راته، خبرې څومره خوندورې ساتي. او د امن نښه ده آزاده یې کړه، د امن نښه ده آزاده یې کړه، قفس کې ولې ته کوترې ساتي. او له حیا ډکه یې قربان دې شمه، له حیا ډکه یې قربان دې شمه، له حیا ډکه یې قربان دې شمه، حجاب کې سترګې جادوګرې ساتي. او ساحل سم به دې خراب کړي، ساحل سم به دې خراب کړي، ځان سره ولې دا خبرې ساتي، ځان سره ولې دا خبرې ساتي. ډېر عالي. ښاغلی ساحل ولې شعر لیکلو ته مخه کړه؟ که درته وایم چې ډېر شاعران دا خبره کوي چې وایي زما د کوچنیوالي ورسره مینه وه او د وطن اندېښنې وې، د وطن غمونه، بس موږ هم په هغو کې یو تن حساب کوو. خو د وطن ناخوالې دی، که څه وایم که رښتیا خبره راباندې وکړې، د مینې له دغه درد مو دا شروع کړې ده. یعنې مینه بالکل مینه هغه څه ده چې سړی کولی شي چې یو برخې ته راولي، او دا چې تاسې د شاعرۍ سره مینه درلوده نو ځکه یې دې برخې ته راویستلي یاست. څومره موده کېږي شعر لیکل؟ یو تقریبا 8 کاله کېږي چې په دې برخه کې غزلونه لیکم. 8 کاله موده کې څومره شعرونه؟ یعنی سم شعر هغه چې خو ډېر دي، خو چې مراجعه کړي دي، چې حساب ورباندې کېږي، د ښه شعر حسابې. بالکل هغه 180 190 تر 200 پورې انشاءالله دا عمر کېږي. د 8 کالو موده کې لږ نه دی. د 8 کالو خو داسې دی چې نور چې وخت تېرېږي نوې اسره ده کېږي، هغه بل څه جلاکۍ چاڼ به پکې کوي، داسې درته معلومېږي چې پر نه حساب. زه مننه. مخکې مو وویل چې 8 کاله موده کې 180 شعرونه. ټول غزلونه دي که نور ژانرونه یا فورمونه کې هم کلم چلوي؟ نه، مکمل مې غزل کې کار کړی دی. غزل کې نور فورمونه کې مو ولیکل؟ نور فورمونه کې مې کار هم نه دی کړی، او داسې خاص علاقه نه ورسره لرم، خاص یو غزل سره بس. څه لامل بولئ چې اوسني وخت کې شاعران ډېر غزل لیکي؟ نور ډول مثلا مثنوي فورم دی، قصیده ده، او همداسې نور ډول فورمونه یا ژانرونه شته د شاعرۍ، خو یوازې دوی غزل ته ډېره ترجیح ورکوي. خو داسې د غزل فورم چې دی یو وسا دی، او ډېر بل غزل عشقي بڼه لري، هر څه پکې ژر راخیستل کېږي، ژر بیانېږي، دا د زړه خبره ډېر ژر پکې انعکاس کېږي. ډېر ښه. او مینهوالی اوسني وخت کې ډېر دی. غزل بیا هم اورو ښاغلی ساحل. خوښ مې دی په ټولو کې همدا تصویر، خوښ مې دی په ټولو کې همدا تصویر، خوښ مې دی په ټولو کې همدا تصویر، زړه کې مې ساتلی دی د چا تصویر. او هر سهار ماښام ورته سلام کوم، هر سهار ماښام ورته سلام کوم. مننه ان صاحب. هر سهار ماښام ورته سلام کوم، ځان ته په دیوال مې ایښی ستا تصویر. ډېر عالي. او موږ غربت وهلي د خوارۍ خلک، موږ غربت وهلي د خوارۍ خلک. مننه. موږ غربت وهلي د خوارۍ خلک، کله ګله ښایسته نه راځي زما تصویر. او یو به وفادار پکې پیدا نه کړې،
یو به وفادار پکې پیدا نه کړې واخله د څلور کونجه دنیا تصویر او ودرېږه ساحله لږ راوګوره مننه ودرېږه ساحله لږ راوګوره اخلم دې یو ځل په خندا تصویر ډېر په زړه پورې ښایسته شعر اته کاله موده کې چې مخکې بیا هم یادونه وکړل که تېر فرصت ته بیا هم ستانه شو د شعر په برخه کې ځانګړی استاد لري تر څو تاسو ته لارښوونه وکړي او کارکتنه بالکل د اته کاله موده کې مې مخکې استاد ښاغلی یاد دې په خیر میرولی راحل و چې د اوله سره څخه د راپورته کړی ما د څلوریزو څخه شروع کړې ده دا غزل کله چې ما څلوریزه ولیکل ده راته وویل دا څلوریزه چې لیکې یو دوه بیته نور سره که دا یې پوره غزل بالکل نو ویل دا یې غزل نو کوشش مې کوی یو ړانده و کاڼه غزلونه مې لیکل بیا ده راته اصلاح کول ده په خوارۍ سره په زیار کښلو پسې څومره مهمه ده د یو شاعر لپاره تر څو په شعر لیکلو لپاره د ځان لپاره یو استاد ولري تر څو خپل غزلونه د کرکتنې په پار هغه ته ښکاره کړي بالکل ډېره مهمه ده ځکه لکه یو موږ وایو چې خپل عیب د علو مابین زده نه معلومیږي ځکه زما په غزل کې زه به یې ولیکم زما لپاره به ښه یم زه نه په پوهېږم استاد کولی چې زما غلطیانې یا زما نیمګړتیاوې هغه مکمل راته راوباسي ځینې وخت موږ داسې بیت لیکو یو وخت خپل په غزلو کې درته وایم چې ما داسې بیت لیکلی چې کله کله معنا ته وګورم ډېره درنه معنا ورکوي بله که معنا ورکوي بیا هغه راته وایي دا بیخي بلا تشبیه ورته راولي ته ګډ سره داسې نو په دې خاطر باندې استاد ښه دی چې چاته یو ټکي ته ورپام کېږي ځکه ستا ګرده فوکس یوازې پر شعر باندې خپل شعر چې ما ښه ولیکئ نو سم دی نور نه خو ځکه ستا په دماغ کې همدا یو غزل او هغه بیا ستا نیمګړتیا هلمند کې د چا شعرونه خوښوئ د کوم شاعر مینهوال یاست او د هېواد په سطحه د هېواد په سطحه باندې د تراب صاحب ډېر شعر مطیع الله تراب او یو دانه بهر کې میشت عابد ملنګ په نامه دی ډېر دغه شاعري کې ډېر ښه شاعري کې او هلمند کې مې ټول سرسترګې دي ځکه ټول ملګري مې دي ټول دغه دي او اوس خو د وردګ ولایت دی خو هلمند کې اوسېږي سیف الرحمن سمون مې ډېر سمون صاحب ښه شعر موږ وایو چې مثلا موږ د ښه شعر مینهوال یو ښه شعر خوند راکوي په لنډ ډول که ښاغلی ساحل راته ووایي چې ښه شعر باید کومې ځانګړنې ولري ښه شعر موږ شعر داسې تعریفوو چې له یوه زړه څخه راوځي په بل زړه باندې مستقیم اغېزه وکړي زړه یې خوښ کړي ښه شعر هغه ته ویلی سو چې د ټولنې هغه د شي انعکاس دومره ژر تصویر کړي چې موږ چې دی وایي موږ باید هماغه لکه موږ چې په هغه صحنې کې هلته واوسو موږ دا صحنه خپل په سترګو لیدلې وي دا صحنه ژر راته انعکاس کړي ژر راته تصویر ولري انځور ولري ډېر عالي غزل اورو له ښاغلي ساحل څخه دا مهال وای ښکلې زندګي دې وه خو څنګه شوه ښکلې زندګي دې وه خو څنګه شوه ښکلې زندګي دې وه خو څنګه شوه چا سره یاري دې وه خو څنګه شوه او ما باندې به ډېر خواږه لګېدل ما باندې به ډېر خواږه لګېدل ښکلې شاعري دې وه خو څنګه شوه او ډېر خپلوان به اوس در معلوم شوي وي مننه ډېر خپلوان به اوس در معلوم شوي وي کله چې خاني دې وه خو څنګه شوه او اوس به سم ملنګ درنه جوړ شوی وي اوس به سم ملنګ درنه جوړ شوی وي مخکې پاچاهي دې وه خو څنګه شوه او ای ساحله کله مې هېرېږې ته انسه وایي ای ساحله کله مې هېرېږې ته ډېره غریبي دې وه خو څنګه شوه ساحل که راته ووایاست هر څوک شاعر کېدلی شي ان صاحب هر څوک نشي شاعر کېدلی الهي ورکړه ده دا الهي داد دی خو تر ډېره پورې د انسان خپله د مغزو یو څه کار کول هم دي داسې الهي داد ریاضت غواړي باید دی کار پکښې وکړي ځکه چې موږ وایو چې هر شاعر مین کېدی سي هر مین شاعر کېدی نسي نو اوس هر څو کلي زموږ استاد دی ما هېرېدی نه وي ما د ادبیاتو پوهنځي 14 څخه هم فارغه یم ادبیات مې ورسره ویلي زموږ استاد و هغه راته ویل ساحل مالبلې ویل زه دا کاپیه او دا ردیف دا عروض علم ورته وایي دا شعر تلل کېږي ول په دې کې زه بیخي یعنې هر څه چې وغواړي هغه درته کوی سم اما یو بیت نه سم لیکلی بالکل وروستۍ پوښتنې په ډول که ښاغلی ساحل محمدي راته ووایي ټولنه اوسني وخت کې څه ډول شعرونو ته اړتیا لري اوسني وخت کې شعرونه زموږ نوي ځوانان چې راپورته سوي دي ګرده په عشق په دغه باندې
اته چې تر خبره په سری شنو په تور سترګو باندې اخته دي ځکه زه وایم چې زما خپل نظر شخصي نظر د دې ټولنې انعکاس باید دی وکړي دا ټولنه اوس کار ته ضرورت لري دی باید خپل د کلم په ضرورت خپل د کلم په واسطه باندې د ټولنې د کار وکړي تر څو وخت پورې وکړي تر څو وخت پورې د تورې سترګې سری شنډې ته ستایي د ټولنې د خدمت وکړه دا ټولنه ډېر کار غواړي ډېر کارونه دي چې پس پاته دي دا باید وکړي. ډېره مننه ښاغلی ساحل محمدي چې ځان مو شاعرانه بانډار خپرونې ته حاضر کړ. مننه ستاسو څخه مننه او ستا د خپرونې د لیدونکو کتونکو څخه نړۍ مننه ژوندی اوسئ. د سکون راډیو اوریدونکو او د سوشل میډیا د برخې مینوالو تر یو بلې خپرونې چې ستاسې حضور ته حاضرېږو درنه اجازه غواړم.